دا یو نظم دی د نظم عنوان دی زما په غوښو دی کوترې ماړه شي. زه په دې ویش باندې خفه نه یم، قسمت چې خرڅه کوي ښه به کوي. غریب غریب او خان خان وي، خیر دی دا د بنګلو د مخلونو خلک چې ښه پیزار او ښه جامې اغوندي. زما په دې ښه اعتراض نشته دی، خو یوه ګیله به ترې ضرور کوم. د اسماعیل قرباني دا خو نه وه چې د اختر په ورځ به ښه موږ وي د غټ اختر د قربانو دپاره ته په 80,000 څاروي اخلې، زه ولې نه خرڅ ستا په کوڅه کې ولاړ خلطه په لاس د غوښې تمه لرم تا خو جنت په بیه واخیستلو. ستا په پیسو ډېر ثوابونه کېږي، خو زه خیران په دې خبره یم ستا د چمړو د هډوکو ثواب زه په خلطه کې ښه خوشحاله یوسم، ځان له سرې غوښې سلاجه کې کېږدې چې ستا شتمن مېلمانه تاله راځي هغې ته غوښې کبابونه کېږدې. زه په چمړو باندې مین لیونی، زه په چمړو باندې مین لیونی په ټول لاره بیا دا سوچ کوم چې واړه وروڼه به مې غوښې وخوري، خو هغه غوښې خلک سپو ته اچوي، هغه هډوکې خلک پیشو ته اچوي. سرمنه ورکړي د جومات په نامه، بیا یې ملا صاحب تعریفونه کوي، ستا د سخا ډېر صفتونه کوي. سرمنه ورکې د جومات په نامه بیا یې ملا صاحب تعریفونه کوي، ستا د سحا ډېر صفتونه کوي. زما خو سترګې غټ اختر ته وي بس چې زه به سرې وخت اختر کې خورم، خو مور مې اوبو کې رانه ویښوي او په دغه تمه چې په بل اختر کې که دا ځل نه وي مونږ به غوښه وخورو. په دغه تمه ډېر کلونه تېر شو، مونږ د سرې غوښې خو نه لیدو. ستا قرباني د خدای قبوله کړي، خو محبوبه مونږ د پې نه غولوي دی که جنت ته ځه خو لاړ دې شي خیر. زما په غوښو دې کوترې ماړه شي، زما په غوښو دې کوترې ماړه شي، زما په غوښو دې کوترې ماړه شي.